بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافت ورډ ته. تیر درس کې مونږه فایل ټاب کې پرنټ باندې خبرې کړې وې او پرنټ کې بیا پیج سیټ اپ کې هم خبرې کړې وې. مارجن او پیپر په باره کې مونږ خبرې وکړې. پاتې شو لیاوټ کې ډېرې خبرې دي. اوس دا پرنټ آپشن چې دی دا دغه د فایل آپشن دی. ګورئ دا فایل ته چې لاړ شي لاندې وګورئ دلته مونږ سره آپشن دي. دا دې ځینې هم ته خلاصولی شي. بیا دغه آپشن چې دی صرف د پرنټ مربوط کیږي. دا ګوره ډسپلی کې مونږ سره بیا دا مونږ آخر کې له خیر سره چې کله ورډ پروګرام خلاص کړي بیا هلته لولو دا ټول. ځکه تر څو چې ته پروګرام دې نه خلاص کړی نو په آپشن څه کوې پروګرام خلاص کړه چې بیا ته پوه شي چې دا آپشن چېرته پکارېږي. لیاوټ چې دی دې کې مثلا څو ګوره هیډر فوټر آپشن شته دی، لاین نمبر شته دی، بارډر شته. دا مونږ سره بیا دلته چې کله تاسو راشئ لیاوټ ټاب ته دلته چې راشي دلته بیا مونږ سره په درد خوري. دلته راځي تکرارېږي. اوس ګوره دلته هم پیج سیټ اپ مونږ سره شته. تاسو ګورئ دلته راغلم د پراپرټیز باندې مې کلیک وکړو. دا اوس وګوره هماغه لیاوټ اټومیټیکلی دلته خپله پیدا شو. بیا دلته لولو مونږ. نو فایل کې پرنټ کې همدونه خبرې بس دي چې څومره مونږ خبرې وکړې. که بیا هم کوم ځای کې تاسو ته سوال پیدا کېده کولی شي سوال ما سره شریک کړئ. راځو شیر ته. یو متن مې لیکلی دی دا زه سیف کوم. راغلم سیف باندې مې کلیک وکړو. براوز مې انتخاب کړو. ډیسکټاپ مې انتخاب کړو. دلته مې دې ته نوم ورکړو چې په نوم د پرایویټ ډیټا په نام باندې دا مې سیف کړو. اوس که چیرې ته غواړې چې دا ته یا د انټرنیټ د طریق نه یا د نورو وسایلو د طریق نه نورو کسانو سره دا شریک کړي یا د آوټلوک د طریق نه یا د ګوګل ډرایو د طریق نه نو دې دپاره موږ سره شیر کمانډ دی. خو د دې کمانډ د استفادې لپاره تاسو سره انټرنیټ ضروري دی. باید انټرنیټ ولرئ. که انټرنیټ نه کوي کار دا آپشن تاسو خپل کمپیوټر کې کار وکړئ چې انټرنیټ سره نه دا کار نه کوي. دلته ډېر آپشنې دي. که چیرې غواړئ دا تاسو خلکو سره شریک کړئ د ګوګل ډرایو د طریق نه وبخښئ ون ډرایو د طریق نه. د چی طریق نه ون ډرایو یو سافټویر دی، یو آنلاین ټکنالوژي ده. صحیح ده چې د مایکروسافت خواته نه دا تولید شوې ده، مربوط د مایکروسافت کیږي. تاسو کولی شئ د دې د طریق نه خپل اسناد مهم اسناد په کلاوډ کې سیف کړئ، په فضا کې سیف کړئ. اوس بعضې وخت کېدی چې زه سفر ولرم لاړ شم پاکستان ته لاړ شم هندوستان ته یا دوبۍ ته یو بل ځای ته یو مهم فایل د ما ته پکار دی. نو دې کمپیوټر ته که زه لاسرسی ونه لرم هغه فایل خو زه نشم خلاصولی، هغې کې کار نشم کولی، نه یې پرنټ کولی شم. که غواړې بعضې داسې اسناد دي مثلا ستا تحصیلي اسناد دي. تحصیلي اسناد ته داسې چل وکړه خپل کلاوډ سر هغې کې د ون ډرایو کې سیف کړه کلاوډ کې چې د دنیا په هر کونج کې ته اوسې او وغواړې هغه اسناد خلاص کړې فقط انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړه ته هغه کولی شي پرنټ یې کوي ځان سره بل چا سره شریک هر څه چې کوي کولی شي. نو زیاتره کسان څه کوي خپل څه کار کوي خپل مهم اسنادونه تحصیلي اسنادونه یا نور داسې فایلونه چې هغه کلاوډ کې سیف کوي. کلاوډ لپاره مختلف کمپنیانې دي. تا ته مفت هم اجازه درکوي چې اسناد سیف کړي او د پیسو په مقابل کې هم اجازه درکوي. اوس زه مثلا که ته غواړې ون ډرایو استعمال کړي 15 GB ځای تا ته راکوي فضا کې. صحیح ده فضا کې تا ته ځای راکوي چې د انټرنیټ په واسطه باندې ته فضا کې خپل معلومات سیف کړي چې هر کونج د دنیا کې اوسي ته وغواړې هغه معلومات وګوري هغه ته لاسرسی پیدا کړي هغه استعمال کې کولی شي. بل بعضې ادارات څه کار کوي لکه ما ته معلومات شته هغې داسې معلومات چې څو کسان هغه یو فایل کې کار کوي. صحیح ده یو فایل دی چې هغې کې مثلا زه شهرت منابع بشري دی. منابع بشري کې یو اکسل فایل دی چې هغه اکسل فایل کې 3 نفره کار کوي. یو شفټ هم کار کوي بل شفټ هم کار کوي بل شفټ هم کار کوي. دوی څه کار کوي دغه فایل چې دی کلاوډ کې سیف کوي. د مایکروسافت کمپنۍ نه سپیس اخلي 15 GB 14 GB. دا چې راشي هم د انټرنیټ د طریق نه هغه فایل اکسس کوي معلومات پکې سیف کوي چې سیف کړو. بل کس چې راشي لاړ شي هلته وګوري ګوره معلومات پکې سیف شوي دي هغه خپل معلومات هم سیف کولی شي داسې لکه شیر غوندې. اوس لکه موږ سره راځئ موږ سره ګوره نیټورک کې شیر ډرایو دی. شیر ډرایو داسې چې د نیټورک په واسطه باندې کار کوي او دا چې د کلاوډ چې دی دا د انټرنیټ په واسطه باندې کار کوي. صحیح ده نو که چیرې تاسو غواړئ دا کلاوډ کې ون ډرایو کې سیف کړئ ګوره سیف ټو کلاوډ باندې کلکه سیف کېږي. خو دې دپاره تاسو سره باید مایکروسافت اکاونټ اوسي. مایکروسافت اکاونټ څه مطلب اوس زه زما هاټ میل نه دی دا د مایکروسافت کمپنۍ فری میل دی. دې کې تاسو ځان ته ایمیل جوړ کړئ چې ایمیل هم جوړ کړو کولی شي ون ډرایو څخه استفاده وکړئ. ما چې شی کړي دي دا زمونږ هغه چې دی
دا د کویک بوک سرور چې دی کویک بوک سرور په دې خاطر باندې چې د دې ځي په دا کمپیوټر شیانو باندې زه هېڅ اعتماد نه لرم داسې نه چې ژور وسوځېږي یا کم بل مشکل پیدا شي زه د مالي سیستم نه هره ورځ که نه هره ورځ خو بکپ اخلم خو هره ورځ که نه شي 2 ورځې 3 ورځې بعد بکپ اخلم هغه به یو مشخص ځای ما ورته انتخاب کړی په هغه کې سټور کوم سیف کوم بیا هغه ما څه کړی هغه مې اغوستی کلاوډ کې مې اډ کړی دی او هغه کلاوډ کې ما خپل ایمیل باندې اکاونټ جوړ کړی چې هر وخت ځالته معلومات واچوم انټرنیټ اټومیټیکلی هغه معلومات ځان سره کلاوډ ته ذخیره کوي که اوس هغه کمپیوټر مې خدا نخسته دا ټول هر څه وسوځېږي مثال په طور مالي معلومات ټول کلاوډ کې ما سیف کړي دي مشکل نشته دی هر وخت چې زه وغواړم هغه بیرته قطع کولی شم لکه داسې فکر وکړه چې هېڅ شی هم نه دي شوي ځکه خو ډېر مهم اسناد دي څومره پیسې راغلي څومره مصرف شوي دي که دا خو د ناقصه د لاسه لاړو هر څه خراب شو نو په دې خاطر تاسو کولی شئ خپل معلومات کلاوډ کې سیف کړئ هغه لینک بل چا سره شریک کړئ یا ځان سره وساتئ ون ډرایو چې شی دی دا تاسو درس وروسته تاسو وایي اوس ضرورت نشته چې په دې خبرې وکړم که غواړئ دغه فایل ایمیل د طریق نه چاته ولیږئ چی د طریق نه ایمیل د طریق نه ګوره ایمیل باندې کلیک وکړه خو ایمیل که غواړئ چې دا د ایمیل د طریق نه چاته ولېږئ تاسو سره باید آوټلوک پروګرام تنظیم وسي کمپیوټر کې ستا فعال اوسي آوټلوک ځکه دا د آوټلوک په استفاده باندې ستا فایل لیږي صحیح ده چا سره اوس دلته شخصي موبایل شته موبایل کې ایمیل شته چې ایمیل تنظیم کړی اوسي خپله تا سره شته ښه زه اوس وګورئ دغه فایل د ورډ پروګرام د طریق نه زه غواړم چې قاري صاحب سره شریک کړم دا اوس ګوره دا فایل ما سیف کړی که نه سیف کړی دا مهم اسناد دي غواړم دې ځینه هغه سره شریک کړم په ایمیل باندې د انټرنیټ په طریق نه ما تاسو ته ویلي چې دې فایل د استفادې دپاره تاسو سره باید انټرنیټ وسي راغلم ایمیل مې واخیسته وایم دا غواړم زه د ایمیل د طریق نه یو چا سره شریک کړم از اټچمنټ یې شریک کړی پی ډي ایف فایل غوندې شریک کړی ایکس پی ایس فایل فارمټ کې سیف کړی څنګه زه ورته نه اټچمنټ په شکل باندې دا چې د کلیک آوټلوک پروګرام خپله خلاصېږي ګورئ ورته خلاص شو که نه دلته ما ته وایي دا چا ته لیږي دا فایل چې ته لیږي قاري صاحب ایمیل دې ووایه هر یو چې کوم یو فعال وي تا سره انټرنل نقطه اډیټ دی که نه اډیټ هغه به زه هم ډېر وخت ونیسي جیمیل درته ووایه مطیع الله ډاټ کمین دی که نه ته نه کمین همدا صحیح ده وګوره همدا دی که نه دا مې انتخاب که زه ورته دا دې ته لیږم نور چاته هم کاپي لیږي سی کاربن کاپي نه سبجیکټ موضوع چې ده پرایویټ ډیټا یا دلته نوم ورته ورکوم کمپیوټر نوټس دا غواړم د سره شریک کړم دته ضرورت دی مطیع الله پسې ډاټ نشته دا به داسې چل وکړم چې ایډیټ به یې کړم مطیع الله کمین صحیح دی @gmail.com مشکل خو نه لري دلته څه متن لیکلی شي متن چې دی مثلا زه ورته یم چې ډیر مطیع الله I hope this email finds you well امیدوارم چې تاسو به صحتمند یاست attached please kindly find the computer soft notes for your information دا مې ورته ولیکه چې شی ته لیکي ویې لیکه دلته مې دا ولیکه لږ زره جوړوم هم داسې منظم کوم یې لاندې راځم لیکم با احترام انګلیسي کې څنګه لیکي ریګارډس یا بیسټ ریګارډس هغه نه وروسته بیا خپل نوم لیکي یا تخلص لیکي شماره د تلیفون شن بس دا مې ولیکه اوس غواړم دا سینډ کړم سینډ باندې کلیک کوم نو اوس وګورئ دا لیکل به قاري صاحب مطیع الله ته څه شي سینډ به شي او دلته ماته آوټلوک پروګرام کې مخې چې دا ایمیل تللی دی که نه دی تللی ته دې خپل شخصي ایمیل ریفرش که قاري صاحب زه مطمئن یم چې انشاءالله درته راغلی دی دا چون ما د هغه د تاریخ نه دی لیږلی د آوټلوک د تاریخ نه خو تللی دی خو البته د وړ پروګرام په استفادې سره ما دا لیږلی دی نو اوس په هغه ته ایمیل لاړ شي چې ورور تا ته یو ایمیل راغلی او دا د چا طرف نه دی هغه نور ټول معلومات به هغه سره سټور کېږي صحیح ده خو چې انټرنیټ ډېر لږ زره تیز اوسي ځکه اټچمنټ هم درودله زر به راځي او که انټرنیټ ډېر ضعیف اوسي کیدای شي پله لاندې چېرته بند پاتې اوسي هسته هسته هم داسې راځي نو په دې شکل تاسو کولی شئ خپل فایل چا سره د انټرنیټ د طریق نه شریک کړئ کوم مشکل خو نه و پکې تاسو وکتو که چیرې غواړئ نور فارمټونو کې دا شیر کړئ مثلا غواړئ پی ډي ایف په شکل کې سیف کړئ غواړئ د لینک په شکل باندې سیف کړئ دا صحیح شوه نو که غواړئ چې دا یو بل فارمټ دی ایکس پی ایس په فارمټ کې غواړئ ایز ا فاکس دا ولیږئ
نو دې ځای نه تاسو کولی شئ هغه انتخاب کړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې دا آنلاین پرزنټ کړئ، څو نور نفر دي غواړي د انټرنیټ د طریق نه په شکل د پرزنټیشن هغوی سره دا ته شریک کړي چې هغه په ویب براوزر کې بیا دی کتلی شي چې دا ته کوم شی تشریح کوي ویب براوزر کې. خو دې دپاره موږ سره بیا یو اکاونټ دی چې باید هغه اکاونټ موږ ولرو، د هغه اکاونټ په اساس باندې تاسو لینک کړئ. دا هم ستاسو دغه درس په لیول نه دی او نه په دې باندې نور خبرې کوو. که چیرې غواړئ دا خپل یو بلاګ کې پوسټ کړئ، بلاګ کې هم پوسټ کولی شي، خو ته باید مخکې د مخکې نه اکاونټ ولري، بلاګ ولري، تر څو تاسو هغه کې دا اډ کړئ. دې کې فقط تاسو دغه زده کړئ که چیرې تاسو غواړئ د ایمیل د طریق نه خپل ډاکومنټس، تصویر، هر څه اوسي چا سره شریک کړئ، دې نه کولی شئ. نو دا تاسو وخت مخکې ما څه کړو شریک مې کړو. ایکسپورټ ته راځو. ایکسپورټ په باره کې موږ مخکې هم خبرې کړې وې. دا اوس زموږ ورډ فایل دی. که چیرې تاسو غواړئ دا په پی ډي اف شکل کې واړوئ او چاته یې ولېږئ، فلش ته یا په ایمیل یې ولېږئ، یعنې تاسو غواړئ پی ډي اف فارمټ کې دا سیف کړئ. راځئ ایکسپورټ ته چې راغلی ما ته وایي کریټ پی ډي اف ایکس پی ایس. دې ډاکومنټ کې په فارمټ کې دا غواړي دا لیکل دی سیف کړي. ته که سیف کول غواړې راځه کریټ باندې کلیک کړه. چیرته سیف کول غواړې زه ته ډیسکټاپ کې پرایویټ ډیټا ګوره خپله فارمټ شي انتخاب شوی، پی ډي اف انتخاب شوی او موږ دې باندې خبرې هم کړې وې چې موږ د هغه د سیوز طریق نه هم کولی شو، سیف طریق نه هم کولی شو یو فایل پی ډي اف فارمټ کې سیف کړو. دلته بیا تکراري راغلی دی، مشکل نشته. او که بیا د فارمټ بدلوله دې کې راځه کلیک ګوره دوه فارمټ دلته موږ سره شته، یو ایکس پی ایس دی، دا هم یو بل فارمټ لکه پی ډي اف غوندې. بعضې کسان تا ته وایي دا فایل ما ته ایکس پی ایس فارمټ کې ولېږه، نو ته به دې ځای نه دا فایل هغه فارمټ ته اړئ. او دې ځای نه موږ کولی شو چې سیوز ته راشئ، براوز انتخاب کې ګوره هماغه فارمټونه ټول دلته موږ سره شته. پی ډي اف شته که نشته، ایکس پی ایس شته که نشته دی، دې ځای نه هم کولی شي. نو دا به انتخاب کړي ورته. بل ایکسپورټ کې موږ سره چینج فایل ټایپ دی. چینج فایل ټایپ څه کار کوي؟ دا اوس زه چې کوم د افیس ورژن استعمالوم، کوم ورژن دی؟ 2021 دی. 2021 دی. کیدای شي زه دا یو بل دفتر ته لیږم دا فایل چې وروره هغې وایي چې دا اسناد موږ ته راولېږه چې موږ یې ګورو یا یې پرنټ کوو. هغه سره کمپیوټر کې 2003 افیس انسټال وسي، نو دا خو هلته نه خلاصوي، بیا مشکلات لري ځکه فارمټ یې فرق کوي. نو ته څه چل کوې هغه کس نه به پوښتنه کوي چې وروره ستا کوم یو افیس ستا په کمپیوټر کې انسټال دی؟ 2 دی، 10 دی، 14 دی، 14 دی، 19 دی که 21 دی. 10 افیس ته په 19 کې خلاصولی شي، 14 خو بیخي خلاصولی شي، 14 هم خلاصولی شي، دا فرق نه کوي. خو که چیرې 2003 اوسي بیا لږ ذره مشکل پیدا کوي. بعضې کمپیوټر کې اوس ما د ای آی بي بانک ته لاړ شئ، ما څه وخت مخکې تللی وم، هغې اوس هم بعضې کمپیوټر کې وینډوز ایکس پي استعمالوي. وینډوز ایکس پي د کوم وخت وینډوز ده که نه استعمالوي. نو که چیرې ته دا غواړې بل فارمټ کې سیف کړي، ګوره چینج فایل ټایپ ته چې راغلی 2003 فارمټ کې غواړې دا سیف کړي، صحیح شوه. که غواړې چې نه دا زه غواړم پلین ټیکس فارمټ کې سیف کوم، نوټ پټ فارمټ کې، که غواړې اوورډ پټ فارمټ کې سیف کړي، او که غواړې چې نه ویب پیج فارمټ کې ایچ ټي ایم ایل فارمټ کې سیف کړي، دې ځینې تاسو فارمټونه انتخابولی شي. نو زه راغلم زه ته چې دا ورډ 2003 فارمټ کې سیف کوم. ښه فارمټ چې د انتخاب که ټایپ د انتخاب که راځه چېرته سیوز ته. سیوز ته چې راغلی چېرته سیف کې ډیسکټاپ کې سیف کوم، فقط سیو باندې کلیک کړه چې سیف دې کلیک کړه. اوس د ګوره دا فایل زه کلوز کوم. تاسو راشئ ډیسکټاپ کې ما سره هماغه فایل 2 دفعه په یو نوم باندې سیف شوی دی. دا چې ګورئ دا چې دی 2021 فارمټ دی، او دا چې ګورئ 2003 فارمټ دی. نو ته به دا فایل رایټ کلیک کې سینډ ته به لاړ شي، فلش ته به یې ولېږي چې کوم کس یې ګوري او 2003 افیس کمپیوټر کې انسټال دی، یا په ایمیل دې لیږله نو دا به ورته ولېږي. ځکه کیدای شي چې خلاص نشي، هلته چې خلاص نشو نو دا مشکل حلوي. نو په دې شکل تاسو کولی شئ د یو فایل فارمټ بدل کړئ. بله خبره دا ده که ستاسو په یاد مونږ چې کله مونږ څه شی کوله، مونږ چې به کله یو فایل سیف کوله پاسورډ مو ته ورکوله که نه م ورکوله ورډ فایل ته. خو دا چې زه اوس یو ورځ سیف کړم، ګوره دا چې کله زه سیف کوم راغلم ایکسپورټ ته راغلم، چینج فایل ټایپ ته راغلم یا پی ډي اف مې انتخاب فرق نه کوي. زه چې کله دې ځای نه سیف کوم پی ډي اف فارمټ کې چې کله تاسو یو فایل سیف کوئ هغه ته پاسورډ نشي ورکولی. پی ډي اف فارمټ کې چې کله یو فایل سیف کوئ پاسورډ ورته نشي ورکولی. ګوره آپشن ته چې راشي نور شیان دلته راځي. د پاسورډ لپاره کوم آپشن موږ سره شته نشته. خو که چیرې زه څه چل وکړم دې ځای کې دغه فایل بیرته راشم، ګوره سیوز ورته انتخاب کوم ټایم چې دا ډیسکټاپ کې سیف کوم. ډیسکټاپ کې چون ورډ فارمټ دی که نه، نو دلته ټولز ته چې راشم جنرال آپشن کې د پاسورډ آپشن راځي. او خو که چیرې زه دې ځای نه پی ډي اف انتخاب کوم بیا دا آپشن مکمل تغییر کوي، بل شی دې جوړېږي.
دا خبره ستاسو په ذهن کې اوسه چې کله چې موږ یو فایل په ورډ پروګرام کې از ا پی ډي اف سیف کوو هغه ته موږ پاسورډ نشو ورکولی خو بیا هم بعضې کسان وایي چې زما نوټ دی بعضې کتابونه چې تاسو انټرنیټ څخه ډاونلوډ کوئ تاسو نه پاسورډ غواړي پی ډي اف فایل کتابونه ځکه هغه خرڅېږي آنلاین هغه خرڅېږي چې بیا داسې نه شي چې پاسورډ نه لري هر څوک هغه کتلی شي پرنټ کولی شي یا بل شي نو هغه په دې خاطر باندې چې کم مشخص کس چې دا ډاونلوډ کوي هغه سره باید پاسورډ اوسي هغه استفاده کولی شي نو هغه دپاره هم تخنیکونه شته چې څنګه تاسو هغه پاسورډ ختموئ یو ډاکټر یو کتاب اخیستی او همداسې هغه پاسورډ درلودله بیا ما ته ویل چې دا پاسورډ یې ختم کړه ګرچې هغه پیسې ورکړې وې په پیسو یې اخیستو بیا ما ورته پاسورډ ختم کړه هغه ویل زه دا پرنټ کوم حتی تر دې چې اجازه نه درکوي چې پرنټ کړي هغه فایل تر دې اندازې پورې نو دا موږ سره چې شی ایکسپورټ کلوز باندې خو تاسو پوهیږئ زه دا فایل لرې کوم دا مې بند کړ یو بل فایل مې خلاص کړی فایل ته راغلم اوپن ته دا فایل مې خلاص کړی دی صحیح ده بل فایل اخلم څه شو کمپیوټر اپلیکیشن نه دا مې خلاص کړ دا فایل دی صحیح شوه دا مې خلاص کړی که غواړې دا بند کړي راځه کلوز باندې کلیک دا څه کوي بندوي کلوز ورډ فایل نه بندوي وبخښئ ورډ پروګرام نه بندوي صرف ورډ فایل بندوي یعنی دا موږ ته ډاکومنټ ورډ پروګرام نه بندوي ډاکومنټ اوپن ډاکومنټ بندوي چې کوم فایل ډاکومنټ موږ خلاص کړی هغه بندوي شارټکټ کی څه ده اوس ګوره دا فایل دی دا یو نوی ډاکومنټ دی دا بندوي کنټرول ډبلیو د شارټکټ کی ده کنټرول ډبلیو چې ورډ پروګرام فایل بندوي تاسو کنټرول ډبلیو شارټکټ کی ده که غواړئ پروګرام بند کې الټ F4 د دې شارټکټ کی ده ګوره پروګرام څه شو بند شو نو هر ځای کې چې تاسو غواړئ پروګرام بند کړئ هغه دپاره شارټکټ کی څه ده الټ F4 ده او که ډاکومنټ بندوي کنټرول ډبلیو دی دې نه لاندې موږ سره ګوره اکاونټ دی د افس چې ما انسټال کړی 2021 افس دی او دا ما رجسټر کړی دی غیر قانوني یعنی غیر قانوني استفاده ترې کوو که غواړئ چې ته د خپل اکاونټ په باره کې معلومات وکړي چې دا افس زه استعمالوم په کوم اکاونټ کې ما دا ځان ته رجسټر کړی دی نو دلته راځئ اکاونټ ته چې راشي اوسه پورې ما اکاونټ ته زه خپل د مایکروسافټ اکاونټ ته لاګین شوی نه یم ګوره دلته ساین ان راځي ساین ان په دې معنی چې ته خپل اکاونټ ته لاګین شوی نه یو زه اکاونټ هم نه لرم ځکه هغه پیسې غواړي مونږ نه صحیح ده نو دلته ستاسو د افس په باره کې تاسو ته معلومات راکوي چې کوم افس تاسو استعمالوئ افس چې دی زمونږ مایکروسافټ افس LTSC دی پروفیشنل پلس 2021 دی او فعاله دی که نه دی اکټیویټ شوی دی لایسنس لري که نه پروډکټ اکټیویټ کوم پروډکټ چې موږ استعمالو هغه راجسټر یا اکټیویټ دی که غواړې افس ته اپډیټ کړې دلته راځه لکه وینډوز چې موږ اپډیټ کوو اپډیټ باندې کلیک کړه که غواړې چې اپډیټ بیخي بند شي که غواړئ چې وګورئ څومره شیان اپډیټ شوي په دې کلیک کړه خو دا شیان ستاسو په درد نه خوري او هېڅ وخت افس پروګرامونه چې تاسو کله د کراک په واسطه باندې غیر قانوني رجسټر کوئ هغه اپډیټ کوئ ما چې اپډیټ د کوم مایکروسافټ کمپنۍ سرور سره دا کنیکټ کېږي او هغه پوهېږي چې دا غیر قانوني لارې طریق نه تاسو اکټیویټ کړی بیخي ډسیبل کوي درته اجازه نه درکوي اوس موږ کویک بوکس پروګرام چې کله کوو کراک په واسطه باندې فعاله کوو رجسټر کوو دا نه دلته خو موږ پیسې ورکړي شخصي چېرته درس ورکوو که نه شاګردانو ته خو کله چې ته هغه اپډیټ کړي هغه کراک یې ډسیبل کېږي بیا کار نه کوي ځکه غیر قانوني موږ دا استعمالوله اپډیټ څه کار کوي دا د انټرنیټ د طریق نه ځي خپل هغه د کمپنۍ سرور سره وصل کېږي دا کم لایسنس چې تا په دې کې اچولی دی هغه هلته ډیټابیس کې سرچ کوي ګوري چې دا موږ سره شته که نشته دی خو نه وي که نه غیر قانوني چې نه وي بیا دره واخلي ډسیبل کوي درته اجازه نه درکوي نو په دې خاطر دا به نه اپډیټ کوئ تاسو ورډ پروګرام په باره کې معلومات غواړئ اباؤټ ورډ پروګرام کلیک دا معلومات دي که غواړئ خپل اکاونټ ته مایکروسافټ اکاونټ ته لاګین شي ساین ان باندې کلیک کړه لاګین کېدلی شي زه نه لرم اکاونټ موږ سره نشته ځکه غیر قانوني استفاده کوو بل فیډبیک دغه افس چې ته استعمالوې ته مثلا په حقیقت کې پیسې ورکړي مایکروسافټ کمپنۍ ته او دا ته استعمالوې اوس مایکروسافټ کمپنۍ څه کار کوي خپل د مشتریانو نظریات هم غونډوي لکه زیاتره ځایونو ته چې زه یو ورقه لیکلي وای خپل نظریات د زموږ د خدماتو نه تاسو راضي یاستئ ناستئ بیا که کوم مشکل تاسو ورته ذکر کړئ هماغه باندې دوی کار کوي مشکل حلوي اوس مایکروسافټ کمپنۍ هم دې دپاره موږ سره یو کمانډ جوړ کړی فیډبیک په نامه باندې فیډبیک یې تاسو نه ستاسو فیډبیک غواړي نظر غواړي چې وروره تاسو د افس پروګرامونه خوښ دي نه دي خوښ یا یو شی هم پکې خوښ نه دی ګوره سینډ سمایل په دې معنی چې تاسو خوشحاله یاست د دې پروډکټ څخه راضي یاستئ او کوئ چې نه آی ډونټ لایک سمثینګ یو داسې بعضې شیان دي پکې چې زما نه خوښېږي پکې یا ته کوم سجیسشن یا پیشنهاد یا چې لري هغه دې ځینې شیر کولی شي زه ورته یم چې نه پاتې شو اخر آپشن دی ما تاسو ته مخکې ویلی چې آپشنونه ډېرې زیاتې قصې دي دې کې دا به له خیره که ژوندي وو نو
بیا د ورډ پروګرام په آخر کې دې باندې خبرې کوو. راځو هوم ټاب ته. د فایل ټاب خبرې خلاصې شوې. بیا هم کوم سوال تاسو سره و کولی شئ سوال ما سره شریک کړئ. هوم ټاب ته چې راغلم زیاتره دا کمانډونه چې دي تکراري دي. کم کمانډونه چې تاسو نور پروګرامونو کې ویل دلته هم شته دي، خصوصا هوم ټاب کې. هوم ټاب چې دی زیاتره موږ د فارمټینګ دپاره استعمالوو، ډیزاین دپاره، د لیکلو ډیزاین دپاره، د ټیبل ډیزاین دپاره، د تصویر ډیزاین دپاره. اوس یو څوک تا نه پوښتنه کوي وروره وایي پوښتنه کوي موږ لیکل کړي غواړم هغه ته ډیزاین ورکړم، کم مینو ته لاړ شم یا کم ټاب ته لاړ شم؟ ته ورته هوم ټاب ته لاړ شم، ځکه د ډیزاین موضوع چې مستقیم د هوم ټاب پورې ارتباط لري. اوس دا لیکل مې وکړو، دونه لیکل مې کړي دي، دا مې بولډ کړه د مثال په طور باندې، اندازه مې غټه کړه. دا غواړي دې چې نه لرې کې کټ کوې، دا به سلیکټ کې. سلیکټ چې ټکه انتخاب به کې. سلیکټ څه معنی؟ انتخاب. لاړ به شي دلته د قیچي باندې به کلک کې کټ قیچي ده. او که چېرته انتخاب نه کړي چې شی هغه کار نه کوي، وروره چې شی کټ کوي خو هغه ځای خو موږ ته مشخص کړه، دغه ځای زه کټ کوم. نو دا مې څه چلو کو، انتخاب مې کړه، راغلم کټ باندې مې کلک. خطا خو چې کټ که چېرته وړې دلته ته ورته ځای انتخابوې. دلته دې په کار دی نه، لاندې راځي انټر کلک کړه، لاندې راغی. نور هم فاصله ورکړې، و فاصله مې ورکړه. هغه نه وروسته پیسټ باندې کلیک کړه. کله چې تاسو یو څه شی کټ کوئ یا کاپي کوئ، که هغه لیکل اوسي، که تصویر اوسي، که ټیکسټ باکس اوسي، هر څه چې اوسي هغه به انتخابوئ. نو کله چې تاسو یو شی کټ کړو یا کاپي کړو، هغه نه وروسته به تاسو پیسټ کمانډ استعمالوئ. پیسټ څه کار کوي؟ د کټ او کاپي نتیجه تاسو ته کوي. بل که چیرې کاپي غواړئ، ته ویل مثلا ما سره یو ورقه زه غواړم د دې 10 کاپي ما ته کمپیوټر وباسي، په کاپیر کې ږدم 10 کاپي ورته وایم وباسي راته. داسې ورډ پروګرام هم دی، د دې لیکلو کاپي تا ته پکار ده، دغه لیکلو د دې ټول لیکلو پکار ده، سلیکټ کړه ورته کاپي راته پکار ده، د خپل ځای کې مي بل ځای کې ما ته کاپي پکار ده. نو زه ورته انتخاب کړه، دلته دې پکار ده او پیسټ کلیک کړه. ګوره بره هم شته، لاندې مرته کاپي وایستله. او کټ څه کار کوله؟ هغه ځینې بیخي لرې کوله، بل ځای ته تا ته انتقالوله. بل فارمټ پینټر ډېر یو مهم کمانډ دی. څنګه مهم کمانډ دی؟ دا لیکل ما کړي که نه، دې لیکلو ته ما ډیزاین ورکړو. د مثال په طور دغسې یو رنګ مې ورته ورکړی، دا رنګ مې ورته انتخاب کو. په همدې شکل باندې نور څه مثلا انډرلاین مې هم که داسې او نور ډیزاین مې ورته ورکړه. اوس ته نه پوهېږي چې هلکه دغه ډیزاین چې چا ورکړی د دې اندازه څومره ده. دلته خو تا ته ښیي خو د مثال په طور نه پوهېږي رنګ یې کوم رنګ ورته ورکړی یا نور ډیزاینونه ورکړي. تا ته همدغه ډیزاین په کار دی چې په دغه لیکلو باندې تطبیق کړي. په دې لیکلو باندې څه چل به وکړې؟ په همدغه کوم ډیزاین چې ستا خوښ دی په هماغه به کلیک وکړې، لاړ به شي چېرته؟ فارمټ پینټر ته. فارمټ پینټر څه کار کوي؟ هغه ډیزاین کاپي کوي ځان سره. ډیزاین یې کاپي کړه، د کوم ډیزاین یې کاپي کړه؟ د دغه لیکلو چې ما اوس کلیک کړی. که ته یو حرف باندې کلیک وکړې که انتخاب کې فرق نه کوي. ښه دا چېرته وړې وروره؟ ګوره داسې یو برس غوندې شکل یې ځان ته اخیستی دی. زه دا غواړم دقه ځای باندې تطبیق کړم، دې پر 2 پاراګراف باندې هغه انتخاب کړه. چې کله تاسو لیکل انتخاب کړئ چې دا انتخاب هم پرېښوده، خپل هغه ډیزاین په هغه باندې تطبیق کېږي. ګوره تطبیق شو که نه؟ هغه ډیزاین تطبیق کړو. بل یا د مثال په طور ګوره دا لیکل زما سورټ نه دي، تنظیم نه دلته زه راغلم دا مې جسټیفای کړو، اندازه مې ورته کمه کړه. مثلا نارمل اندازه څومره ده؟ 12. یو نوی کس راغلی نه پوهېږي ډیزاین باندې، ورډ پروګرام سره بلد نه دی، غواړي چې دا لیکل هم ګډ وډ دي، ورور دغه هم دغه شکل ته اړوم. هماغسې بیا سلیکشن وکړي، فارمټ پینټر ته به راشي، څومره لیکل غواړي دونه لیکل، هماغه انتخاب کړه. ګوره دا ځای لیکل جسټیفای هم کړو او اندازه یې ورته کمه کړه، رنګ یې ورته بدل کړو، انډرلاین یې کړو. کوم ډیزاین چې مخکې و هلته تا انتخاب کړی دی فارمټ پینټر، هماغه ډیزاین دلته کاپي کوي درته. نو ډېر یو مهم کمانډ دی دا. دې کې خو سوال نشته. بل موږ سره پیسټ باندې خو تاسو پوهېږي چې یو څه شی هم کاپي کړو، بل ځای کې تاسو ته په کار دی هغه پیسټ کوي، راوړي درته. یعنې کاپي درته راوړي. پیسټ وظیفه څه شی ده؟ چې کاپي کړي هغه راوړي. خو که چیرې یو خو عادي دی، دا لیکل ما کاپي کړو دی جینه، کاپي مې ورته وویلې، دلته راغلم دې ځای کې مې انټر کړو. یو خو عادي پیسټ دی که نه چې شی تا انتخاب کړي راوړي. یو پیسټ سپیشل دی. پیسټ سپیشل کې بیا ډېرې فارمټ خبرې دي. وروره دا لیکل غواړئ د آبجیکټ په شکل باندې راوړئ. آبجیکټ یو تصویر دی، پکچر دی، یو آبجیکټ. تصویر کې موږ تغییرات نشو راوستلی، مګر آبجیکټ کې تغییرات راوستلی شو. بل که چېرې دا ته انتخاب کړو، ګوره هماغه لیکل یې لاندې راوستلو، خو د آبجیکټ په شکل. دې کې موږ لیکل کولی شو که نه؟ خو دې کې نشو کولی لیکل. وګوره لیکل کېږي نه، ورکېږي. که غواړې لیکلو کې په دې ډبل کلیک که ډبل کلیک دې که بله صفحه کې خلاصېږي، بیا ته پکې لیکل کولی شي. او که ته وایې چې نه آبجیکټ په شکل مه راوړه، عادي شکل کې راوړه، په سپیشل ته چې راغلی ورته وایې RTF فارمټ کې راوړه. RTF څه معنی؟ ریچ ټیکسټ فارمټ. دا زیاتره چې دی
دغه فارمټ چې کوم فایل ته په دې فارمټ کې سیف کې هغه په هر پروګرام کې به خلاصېږي ریچ ټیکسټ فارمټ چې دی. نو خلاصه دلته مختلف آپشن دي که چیرې ته غواړې ان فارمټ بغیر هغه لیکل چې ما کاپي کړي دي دلته لاندې راوړه خو ډیزاین ورسره مه راوړه. اوس وګوره ډیزاین ورسره شته نشته، ما کاپي کړي ډیزاینداره لیکل. په همدې شکل نور آپشن یې موږ سره دی. HTML فارمټ کې غواړې، ان فارمټ ټیکسټ کې غواړې، پکچر په شکل کې غواړې څه رقم. او که چیرې ته وایې چې پیسټ از ا لینک څه معنا پیسټ از ا لینک، دا لیکل مې بیا سر نه کاپي کړو دلته راغلم ورته مې دا لیکل ما ته راوړه مګم په څه شکل کې پیسټ از ا لینک د لینک په شکل باندې ما ته لیکل راوړه چې کوم تغیرات بره لیکلو کې راځي لاندې به اتوماتیکلی راشي. ګوره هماغه لیکل لاندې راغلي دي دا اوس وګوره. خو چې کله زه هلته یو تغیرات پکې راوړم مثلا دا لیکل مې واغستلو بولډ مې ته لرې کړه لاندې چې زه کلیک وکړم دلته تاسو اوس وګوره لږ صبر وکړئ خپله لاندې څه کېږي هماغه تغیرات راځي. ځکه اوس مصروفه دی ورډ پروګرام ګورئ ښه کار نه کوي مصروفه شوی دی لږ صبر ته وکړئ. ګوره لاندې راغلو که نه راغلو تغیرات راغلو دا لیکل مې واغستو رنګ مې ورته بدل کړه زه ورته یم چېرې دی ته دغسې رنګ ورته ورکوم. نو تاسو وګورئ اټومیټیکلي رنګ به لاندې څه شي بدل به شي. خو لږ به صبر کوئ چې تر څو هغه لیکل دلته راځي. ځکه موږ ورته ویلي پیسټ از ا لینک هم ویلي که یو شی زه ډیلیټ کړم دیجي نه ګوره دونه لیکل مې ډیلیټ کړو دیجي نه دا مې ختم کړو دلته مې خپله ډیلیټ شو که نه رنګ یې بدل شو که نه لینک دی ارتباط لري بل سره. او په همدې شکل نور کمانډونه موږ سره شته دي. بل زه چې ګوره کله یو شی کاپي کوم دا مې کاپي کړو چې کله دلته پیسټ کوم نو په کوم شکل راوړي څه رقم خپل دی. که ته وایې چې نه چې کله همیشه زه لیکل کاپي کوم رنګه اوسي عادي اوسي باید ته هغه ساده شکل کې راوړې دلته راشه سیټ ډیفالټ پیسټ آپشن باندې کلیک ورته وایه زه څه کوم چې هغه لیکل ښه دا بیا هغه آپشن راغلی دی پورې ارتباط نه لري دا خبره چې ما وکړه. دا د ورډ آپشن دي چې د پیسټ دپاره چې کله شی کاپي کوې پیسټ کوې دا وګوره کټ کاپي پیسټ په کوم شکل کې دا ورته موږ کاپي کړو دې باندې بیا وروسته خبرې کوو. ما فکر وکړو چې دا دغه آپشن یې بدلولی شو دیجي نه صحیح ده نو دا دې سره کار نه لري. نو هغه بیا چې دا آپشن چې دی بیا هماغه د ورډ آپشن یې راوستلی د فایل نه وي ما چې تاسو ته ویلې دې باندې بیا وروسته خبرې کوو. نو دا موږ سره چې شی کټ کاپي پیسټ او سپیشل او فارمټ پینټر. دغه نه دې خوا ته بل موږ سره چې دی ګوره هوم ټاب کې د کلیپبورډ بخش خلاص شو دا رایبون دی که نه رایبون په څو برخو تقسیم شوی دی کلیپبورډ دی فونټ دی پاراګراف دی وخت خو لرو انشاءالله. دا زیات چې تاسو کله ورډ پروګرام کې لیکل کوئ د ډیزاین په بخش کې تاسو دغه بخش د رایبون سره زیات سروکار لرئ د فونټ سره لیکل بورډ کوئ ایټالیک کوئ انډرلاین کوئ دې ځینې کېږي. اوس دا لیکل مې انتخاب کړو که غواړې دا بولډ شي بولډ خو اصلا انګلیسي کې زړور ته ویل کېږي وایي دا کس زړور دی نو زړور ته څه ویل کېږي بولډ. دلته بولډ معنا لږ زره ډیزاین ته لکه نسبت نور عادي لیکلو ته لږ زره قوي کول. بل که غواړې ایټالیک شکل ته واړئ ایټالیک شکل ته وړي انډرلاین شکل ته دا څه وخت استعمالوو مثال تاسو ته سوال پیدا کېږي استاد دا د دې استفاده څه شوه. ګورئ زیاتره وخت چې تاسو کوم کتاب لیکئ د کتاب کې بعضې یو چا درته کتاب ولیکه چې وروره ته وګوره چې کوم ځای کې د کتاب کې زما ادبي اشتباه دغه ماته په نښه کړه. نو ډېرې طریقې دي د نښه کولو لپاره. یوه طریقه دا ده چې تا کوم ځای کې چې اشتباه هغه انتخاب کې داسې انتخاب دی که هلکه دا شی زه شک لرم دا اشتباه ده دا انډرلاین کړه ورته. بل دغه ځای کې زما په نظر باندې دا متن چې دی دا جمله تکمیل نه ده د مثال په طور ته ورته هغه انډرلاین کوې فایل سیف کوې لیږې وروره کوم ځایونه چې زما په نظر باندې صحیح نه دي هغه ما انډرلاین کړي هغه وګوره دوباره. داسې مارکینګ دپاره خلک دا استعمالوي. او بل څه کار کوي دا ایټالیک زیاتره ته چې انټرنیټي ادرسونه لیکې صحیح شو یو صفحه کې هغه موږ ایټالیک کوو. مثلا زه لیکم ومې لیکه www.google.com دا مې ولیکه صحیح شوه دا زه څه کوم دا مثلا ایټالیک کوې په دغه شکل تاسو څه چل کوئ هغه د دې کمانډونو څخه استفاده کوئ. عنوان اوسي یو بل موضوع اوسي هغه موږ بولډ کوو. دا څه کار کې دا هم د مارکینګ دپاره استعمالیږي. مثلا ته غواړې دونه لیکل چې دا په منځ کې ورته لاین راوړې ګوره سټرایک تھرو دی نه پوهېږم څه نومېږي دا کمانډ لیکلی دی سټرایک تھرو دی زما په خیال باندې و دا څه کار کې منځ کې ورته لاین راوړي. او بل چې دی دلته ډبل انډرلاین هم ورسره شته سنګل انډرلاین ته وایي چې زه دا لیکل انډرلاین کوم خو دا ډیزاین دغسې زما نه دی خوښ څه کوم داسې لاین ورته ورکوم په دې شکل باندې هغه بدلولی را بدلولی شي. بل کم کسان چې کتابونه لیکي مثلا دا لیکل ما ډیزاین غټ کړو اندازه مې غټه کړه سایز لیکم 2x په توان د 4 صحیح شوه. نو که چیرې غواړې د 4 نه توان جوړ شي یو سبسکرپټ دی یو سوپر سکرپټ دی دا چې ګورې دا سبسکرپټ دی سبسکرپټ څه معنا قاعده
او که دا غواړې توان ته جوړ کړې بیا د لپاره سوپر سکرپټ موږ سره په دې کلیک هغه نه چې جوړوي توان جوړوي لکه بعضې کسان کتابونه لیکي یا مثلا زه لیکم لوګاریتم د 10 په قاعده د 10 مساوي کېږي څو سره یو سره مساوي کېږي که نه نو یو دی نو اوس که چیرې غواړې لوګاریتم د 10 په قاعده دې نه قاعده جوړه کړې بیا دا کمانډ دا سبسکرپټ نه دی دې باندې کلیک هغه نه چې جوړ کړو قاعده یې جوړه کړه صحیح شوه نو دا کتاب لیکلو لپاره موږ زیاتره استعمالوو چې مثلا غواړې یو ټکس نه توان جوړ کړي قاعده جوړ کړي دې لپاره موږ دا استعمالوو بل راغلم دلته مې ولیکه چې مې ولیکه ومې لیکه چې دا مثلا د افغانستان په باره کې ما یو متن ولیکه او دلته راغلمه ومې لیکه چې افغانستان او دغه نه لاندې بیا دلته راغلم مثلا ایران په باره کې مې څه معلومات ولیکو دې نه لاندې دلته راغلم مثلا دا د پاکستان په باره کې مې څه معلومات ولیکو اوس ته غواړې دا لیکل داسې یو ډیزاین غوندې ورته ورکړې دا عنوان غوندې دي که نه راځه دلته ډیزاینونه انتخاب کړه کوم ډیزاین کې ستا خوښ دا لیکل راشي دې فارمټ کې غواړې دا مثلا دا فارمټ دې دپاره انتخاب کړو ګورې هماغه فارمټ یې واخیسته که نه بل دې ته بل رقم ډیزاین ورکوم راځه دې کې دا په دغه ډیزاین کې غواړم ګوره دا په بل ډیزاین کې راغی دا مې انتخاب کړو مثلا دا دې ته بل ډیزاین ورکوم مثلا دا ډیزاین ورته انتخاب کړو نو دې کې دا بلټن ډیزاینونه دي صحیح شوه کم ډیزاین ستا خوښ دی بیا حتی ته دې پورې چې مثلا یو ډیزاین تا انتخاب کړی مثلا دا ډیزاین دی دې ته ته تغییرات هم راوستلی شي ګورئ دا ډیزاین لږ زره سوری غوندې لري که غواړې دا سوری شیان ته لرې کړي دلته راځه دې چې راغلی ته م شیډو ورته ورکول غواړې که نه شیډو کوم خواته غواړې مثلا دغسې سوری ته ورکوم ګور لاندې سوری راغلی که نه نو دې ځینې بیا تاسو ډیزاین خپل په طبیعت کسټمایز کولی شي یا زه ورته یم چې نه په دغه شکل سوری ته ورکوم دا اوس وګوره بیخي بل رقم سوری ته انتخاب شو یا زه ورته یم چې آوټلاین دا شاوخوا لاین نه دی اوس ګوره د دې شاوخوا لاین څه رقم د شین رنګ لري ګورئ لري که نه دا نه غواړم زه راځم ورته یم آوټلاین ته کومسې رنګ ورکوې زه ورته داسې رنګ ورکوم اوس وګوره رنګ څه رقم شو تغییر یې کړه که نه خو لږ زره انګلیسي ستاسو باید قوي اوسي چې تاسو په دې پوه شئ صحیح شوه مثلا په همدې شکل نمبر سټایل اوسي نور ګلو ورته ورکول غواړې زه ورته یم چې یاره په دغه شکل باندې ګلو ورته ورکوم دا مختلف فارمټونه ډیزاینونه دي چې کوم ډیزاین ستا خوښ و انتخاب کړه تطبیق کېږي په هغه باندې بل یو خو موږ سره دا ده چې لیکل ډیزاین دی که نه رنګ دی که نه ټیکس کلر دی یو دا د که چیرې ته غواړې چې د ټیکس چې دی هایلایټ کړي مثلا مخکې ما تاسو ته ویل چې دې کې یو موضوع ده ته غواړې چې د یو چا توجه هغه ته جلب کړي چې دا ځای مهمه دی دا توجه وکړه ورته د دې انډرلاین په ځای باندې ته هغه ته هایلایټ کولی هم شي لکه موږ پوهنتون کې به چې محصلین درس وایي که نه کوم موضوعات چې مهم وي هغه هایلایټ کوي چې هلکه کیدی شي دا امتحان کیدی شي هماغه موضوع وایي که نه نو که ته دې کې غواړې بعضې مسایل هغه هایلایټ کړي په دې کلیک دا ځای هایلایټ کړه ښه او دغه موضوع هم لږ زره مهمه ده دا هم هایلایټ کړه په دې شکل باندې هایلایټ موږ دې دپاره استعمالوو او که وایي چې نه لیکلو ته رنګ ورکوم لیکل د انتخاب کړو دا کمانډ د رنګ دپاره استعمالېږي لیکل د څه رقم رنګ ورکړي ورته داسې رنګ ورته ورکوم دا اوس وګورئ صحیح ده نور ښایسته ښایسته رنګونه هم پکې شته دي دا وګوره ګریډینټ ته راځه دلته نور رنګونه هم شته پکې داسې رنګ غواړم مختلف رنګونه دي چې کوم ډیزاین ستا خوښ انتخاب کړه ورته دا خو تاسو ته معلومات شته چې دا لیکل انتخاب کې دا اندازه کموي درته صحیح ده او دا اندازه څه کوي زیاتوي دې ځینې تاسو خپله مته اندازه انتخابولی شي 10 11 12 14 که چیرې یو کس وایي چې استاد دلته ګوره 14 او 13 زه غواړم 12 اندازه ورکړم بیا به تاسو خپله منولي لیکئ منولي څه معنی خپل په طبیعت به لیکئ ورته مثلا راشه ولیکه 11 ته ولیکه انټر کلیک کړه هماغه لیکل څومره کېږي 11 کېږي او دا چې دی فکس څه کار کوي زیاتۍ کموي مثلا 2 4 6 لکه دغه اندازې ګورئ دغه په اندازو باندې زیاتۍ کموي اوس څو د 14 نه باید که په کم باندې کلیک کوم باید 12 شي او که په زیات کلیک کوم 14 شي ګوره په دې کلیک 12 شو بیا چې په دې کلیک کوم 14 کېږي دغه اندازه یو سټپ څه کېږي زیاتېږي کمیږي نو دې خوا ته بل دا کمانډ هم ډېر زیات مهم دی دغه باندې خبرې کوو بیا تللی شي تاسو چې دغه په کم 1 بجه شي بس بیا ټول لږ لږ زره خوځېږي داسې تنګ شي صنف کې که نه ګورئ دلته ما لږ زره لیکل وکړو دا لیکل مې ختم کړو یو پاراګراف لیکل دا لیکل چې اوس تاسو ګورئ دا سټانډرډ فارمټ دی ان ورډ پروګرام ته خپل یو فارمټ ورکوي دې لیکل ته دا لیکل څه کار کوي فرست لیټر اف د سنټنس کیپیټلایز کوي اول حرف د جملې هغه کیپیټلایز کوي ګرامري لحاظه که ته وایې چې نه داسې نه غواړم څه رقم کا راځه دلته د دې کیس بدلی زه ورته یم دا لوور کیس ټول وړو حروف ته واړو دا لیکل چې ما کړي ټول واړه حروفو باندې دي داسې یو جمله به پکې پیدا نه کړي او لغت چې هغه په غټو حروفو لیکل شوي که ته وایې چې نه دا ټول اپر کیس غټو حروفو ته واړو ټول لیکل هماغه لیکل دي خو سټایل یې څه کړو غټو حروفو ته واړو زه دغه لږ زر جسټیفای کوم چې لږ زر دغه اندازه پوره شي دی خو ته که چیرې ته وایې چې نه سنټنس شکل ته واړو سنټنس څه رقم دی اول حرف د جملې غټې نور
واړه د ګرامر له لحاظ د انګلیسي لیکل به همداسې کوئ. اول حرف به یې غټ وي د جملې نور واړئ. په دې مې کلک وکړو. اوس ګوره دې ځای نه دې ځای پورې یوه جمله ده. ګوره هغه نه وروسته کامه راغلې، جمله ختمه شوه. د دې اول حرف غټ دی. بیا دا بله جمله وګوره، دې ځای نه دې ځای پورې چې دی تر دې ځای پورې وګورئ تاسو بله جمله ده که نه، دا یو اول حرف غټ دی. د دې بل هم په همدې شکل باندې. او که ته وایې چې نه زه دا ډیزاین نه غواړم، کیپیټلایز ایچ ورډ، هر یو لغت نه دی، دا ماته څه چل وکړه، اول حرف یې راته کیپیټلایز کړه. دا اوس ګوره دا لغت دی اول حرف غټ دی، دا بل لغت دی اول حرف غټ دی، د دې پاور چې دی اول حرف څه غټ شو. او که ته وایې نه دا ډیزاین هم صحیح نه دی، څه چل کوې، دا انتخاب دی. ټاګل کې څه چل کوي، دا نو چې کوم بې سوره خلک د هغه استعمالوي. اول حرف یې وړکی که نور غټ که، نو دا په کوم ځای کې تاسو لیدلی دا سټایل بیخي نشته دی. د ګرامر لحاظ مطلق دا غلط دی. نو زیات اصولي کوم چې تاسو لیکل کوئ باید سنټنس ورته انتخاب کړئ. دا ډېر ښایسته فارمټ دی لکه ګرامر له لحاظه. او دا کمانډ چې دی ګورئ دلته تاسو یو څه لیکل وکړو، دلته زه راغلمه ومې لیکه چې افغانستان، دا مې ولیکه. دې ته مثلا ما دا ډیزاین ورکړه، بورډ مې کړه، انډرلاین مې کړه، دې ځینې مې بل ډیزاین ورته انتخاب کړه، اندازه مې ورته غټه کړه. اوس ته نه پوهېږې چې دې کې دا لیکل ما دا ډیزاین ورته ورکړی دی، دا زه غواړم ټول ختم شي. خو که چېرې دا لرې کې، دا هم ته لرې کې، اندازه هم کم کې، نور نه پوهېږي چې نور کوم ځای نه چا ډیزاین ورکړی چې دا زه عادي حالت ته واړم. که چېرې غواړې دا لیکل دې بېرته ما پخواني نارمل سټایل ته واوړي، دغه کمانډ باندې کلیک وکړه. دا کلیر فارمټینګ څه کار کوي چې څومره ډیزاین چا ورکړی ټول ختموي ترېنه، عادي حالت ته یې اړوي. ګورئ کلیر فارمټینګ دا کار کوي. صحیح شو، عادي حالت ته واوښتو. نو دا زموږ د نن ورځې درس.